بیا هم راوګرځېدو او د حل لارې په برخه کې پر دې باندې غږېږو چې په افغانستان کې د څه وخت را په دې خوا په کابل کې البته د تذکرو ویش پیل شوی دی او ډېری کسان په شوق او ذوق سره ځي او الکترونیکي تذکرې اخلي. خلک ډېر ورته خوشبینه دي چې د دې تذکرو په پلی کېدو سره او د دې تذکرو په اخیستلو سره به په هېواد کې د ځینې ستونزې له منځه ولاړه شي. که چېرته دغه پروسه تکمیله شي نو انشاءالله چې ډېری ستونزې به حل شي. خوشبینیانې همدې برخې ته ډېرې زیاتې دي، خو ځینې ممانعتونه او ځینې ستونزې هم د دې تذکرو پر وړاندې شته دی چې ځینې قومي خبرې دي او ځینې ژبني خبرې دي چې ډېری وګړي دې ته حاضر نه دي چې الکترونیکي تذکره واخلي. یو بله موضوع چې په دې ورځو کې ډېره اورو، ډېری کسان په دې باندې یعنې ورته په تشویش کې دي، هغه دا چې په ډېری اداراتو کې چې کله الکترونیکي تذکرې خلک وروړي نو حتی دوی داسې ورته وایي چې دا ناچلې دي او دا نه منو، تاسو ورقي تذکرې راوړئ. پر دې موضوع باندې غږېږو چې دغه حالات په څه تاثیرات ولري پر الکترونیکي تذکرو باندې او همداراز څه کولی شو په دې برخه کې. که څه هم دغه قانون د البته رسما رئیس جمهور محمد اشرف غني پرانیسته، اول هغوی تذکره واخیستلې، خو په اداراتو کې ځینې کسان دي چې مخالفت کوي. د دوی پر وړاندې باید څه وشي او د دې موضوع لپاره غواړو چې د سیاسي فعال او فعال ځوان شیردل پاسون را سره مېلمه دی. غواړو چې دوی سره بحث وکړو. پاسون صاحب ستړي مه سئ او سهار مو پخیر. مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسې ټول درنو همکارانو ته همدا مهال چې ستاسې تلویزیون خپرونه ګوري د زړه له کومې ورته ډالۍ کوم. ډېرې زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. پاسون صاحب، خوشبینیانې په همدې اړه باندې زیاتې وي چې الکترونیکي تذکرې به د دې په پلی کېدو سره به ډېرې ستونزې حل شي. تاسو په کوم اند یاستئ ورته او دغه ځینې ممانعتونه چې اوس په ځینې اداراتو کې کېږي چې حتی ویل کېږي چې دا تذکرې نه چلېږي، تاسو د ورقي تذکرې راوړئ، دغه څنګه ارزوئ؟ څومره ستونزې څومره خنډونه به د دې پروسې پر وړاندې باندې ایجاد کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو پوهېږئ چې افغانستان نه تنها د تذکرو ستونزه لري، افغانستان په بېلابېلو برخو کې ستونزې لري. دغه یو تعداد ورونه له دغسې خبرو ته لمن وي. دوی نه غواړي د افغانستان صلح و ثبات لپاره، د افغانستان د امنیت لپاره، د افغانستان د اتحاد لپاره، د افغانستان د وحدت لپاره دوی خنډونه جوړوي. د دغه لپاره دوی دغه ملي منافعو لپاره دوی همیشه زیان رسولی دی. که دغه پروسه که دوی ښکاره مداخله کوي نو دا داسې پوه سه چې دا یو ملي پروسه ده، دوی ټول افغانستان ولس به زیان ورسوي. ولې موږ افغانستان کې اوسېږو، نه تنها افغانستان په یو قوم باندې تړلی دی، په یو ټبر باندې تړلی دی. افغانستان کې ټول قومونه ژوند کوي، د ورورۍ په شکل ژوند کوي. ته کله تېر تاریخونه وګورو، کله اوس تاریخونه وګورو، په افغانستان کې هېڅکله داسې بدمرغي رامنځته شوې نه ده چې خدای مه کړي د قوم په سر باندې جګړه رامنځته شي. مګر په دې نږدو او اخرو کې دغه امریکا په راتلو دغه خبرې ډېرې شوي دي، راولاړې شوي دي. مګر دغه زمینه نور هم پردیو ته اواروي، نور هم پردیو د جاسوسۍ ته زمینه سازي ورته کوي. که دغه پروسې که دوی کوم ورونه چې دې لپاره مداخله کوي، دا دولت لپاره هم لوی خنډ دی، ولس لپاره هم خنډ دی چې بالاخره ته دې سرنوشت په ډېر داسې به رامنځته شي چې بیا به دوی ټولوالی هم نیسي. ولې د افغانستان داسې تنها داسې بسترپوش هم نه دی. صحیح دی، بعضو د کړیو، بعضو د استخباراتو، بعضو ته ټیکهدارانو لخوا پرزه سو، مګر افغانستان لوی ولس دی. افغانستان ولس هېڅکله دغسې پروسې لپاره بدبختۍ لپاره لمن نه وهي. دا څه محدود کسان دي. زه اوس هم وایم همیشه په مطبوعاتو کې مې دا ولي، دا محدود کسان دي. تاجک ورور ما سره څنګ په څنګ ولاړ تذکره یې اخیستې ده، هزاره ورور مې اخیستې ده، ازبک ورور مې اخیستې ده، پښتون ورور مې اخیستې ده، ترکمن ورور مې اخیستې ده، پاشایي ورور مې اخیستې ده. دا چې کوم ورونه چې دا مداخله کوي، دا نسې محدود کسان داسې معلومیږي چې دوی ته افغانستان ځان نه بولي، د دې هویت نه دوی منکره کېږي. آیا دا د دوی په خپله خبره ده که نه دوی باداران ورته وایي؟ دا باداران دا داسې معلومیږي، په ښکاره داسې معلومیږي چې دوی ته په واک کې دا خبره نه ده. ولې هغه ورور چې تاجک اخیسته ده، آیا هغه ستا ورور نه دی؟ زما خو ورور دی، زما پښتون مې هغه مې ورور دی، هزاره مې د سترګو تور دی، ازبک مې بل لاس دی، ترکمن مې بل لاس دی. هېڅ د قوم منځ کې زه مشکل نه لرم. همیشه وایم زما غېږه ټولو ولس ته خلاصه ده. راسئ وروره په یو ټغر په یو ګریوانه سر راباسو، ته د افغانستان د بدبختۍ ته پای ټکی ږدو. زه د تذکرې ګوره دغه تذکره چې کله ویشل کېږي، حتی په همسایه هېوادونو کې دغسې پروسه پیل شوې نه ده. دا به د افغانستان لپاره ډېر یو اساسي او بنیادي پروسه وي چې د افغانستان کې ګوره تاسې پوهېږئ اختطاف شته، قاچاق شته،
تورور سته، تروریست ته، هره ډله په افغانستان کې په دغه کاغذي تذکرو باندې دلته راغلي دي. دغه زما استاد وزارت سره یې اخیستي دي چې موږ ښکاره یو. دلته په دلته 4 مراحلې ته کېږي په برېښنایي تذکرو کې. اول به د هغه جمع معلومات به راټولوي او بل به هویت ثابتوي چې دغه دوه همده پروسې د خپل د رئیس جمهور لخوا هم څارل کېږي. وروسته بیا نوملیکنه کوي. په 4 پړاو کې هغو ته به تذکره ورکول کېږي. داسې اسان هم نه ده په تذکره په ډېرو اسانه څوک واخلي. نو دغه تذکره د افغانستان ډېرې ستونزې حلوي. دا دې څوک نه وایي دا چې یو څوک یې نه حلوي خنډونه را جوړوي، دا خپله د هغوی شخصي نظر دی. ولې که دغه موږ ته که برېښنایي تذکرو چې موږ برخمن سو، دا درته وایم چې موږ کولی سو شفاف انتخابات ولرو، کولی سو د پردي جاسوسو مخنیوی وکړو، کولی څوک چې تقلب په هر عنوان په وزارت کې کوي، که په ریاست کې کوي، که په نورو برخو کې کوي، د هغو مخنیوی وکړو. کوم څوک چې جناحي پیښې کوي، یعنې یو ځل چې هغه بایومټریک سو بیا کولی نشي دوم ځل لپاره هغه پیښه وکړي، په هر نوایت به هغه تذکرې کېږي. ډېرو فسادونو مخنیوی کېږي. نو ولې زه نه غواړم چې د افغانستان د دغسې بدبختۍ مخنیوی کوم او دې ته زه لبیک نه وم او دې لپاره زه سنګر په سنګر باندې جنګېږم. حال دا ده چې په افغانستان په سرو اور کې لمبېږي. لا راسه دې لپاره الله ولټوه. بل هغه کوم ورونه چې دا کومه جغرافیه باندې فکر کوي، یا د دې موضوع چې ډېر بیرون د افغانستان ده، اول د دې هغه جغرافیه تعریف کړي چې افغانستان جغرافیه په کومه ساوي کې ده. دوی خپل د جغرافیې معلومات دقیق نه لري، مګر دوی ته ځان ډېر لوی بار پورته کوي. زه وایم چې وروره ته راسه، زما ورور یې، راسه دغه حل لاره لپاره کار وکړو. نور بس ته د افغانستان لپاره د 40 کالو په دې افغانستان په دغسې کوچني مسایلو باندې افغانستان ورته واچوي. افغانستان خلک مو ټول مهاجر کړه، افغانستان خلک مو ټول کډوال کړه، افغانستان خلک مو ټول کونډ و یتیم پکې پیدا کړل. دغه بدبختۍ وي. ها په وخت کې تنظیمو جنګونه هم دغسې بدبختۍ قومي خواته مکش کوي. مکوی د ملي پروسه ده، د دې نه باید ملاتړ ټول افغانان کوي او کوي وی وکړي. د هېواد دښمنان څومره هڅه کوي چې دې پروسې مخنیوی وکړي یا هم مخې ته خنډونه جوړ کړي؟ دغه هېواد دښمنان موږ ته معلوم دي چې همسایه هېوادونه نه غواړي چې دغسې افغانستان ته دغسې یو ملي پروسې نه برخمن شي. ولې هغو لپاره ډېر خنډونه دي. څومره به دوی لاسونه لنډ شي تقریبا دا پروسه په صحیح توګه تطبیق شي، تقریبا 80% دوی لاسونه لنډېږي. ولې اوس موږ هغه مرزونه لرو، مثلا د ایران سره لرو، پاکستان سره لرو، تاجکستان سره لرو، ترکمنستان هېوادونو سره لرو. هغه لارې د موږ خپل د جغرافیه کنټرولولی نه سو. کولی سو موږ ته د شفاف تذکرې چې کله موږ ترلاسه کړې موږ کولی سو کنټرول یې کړو. دا د هېڅوک ونه وایي. ولې یو ځل څوک به ګوره که موږ تاسې کله چې پاسپورت کوم شی کې بایومټریک کوو، یو ځل چې هغه جرم کړی، دوم ځل چې مراجعه دې وکړه هغه جنایي ته یا هر ځای ته مراجعه وکړه، کله چې ستا ګوتې په ولګوله ته ستا ټول جرایم معلومیږي. یعنې دا خو ما ته ثابتېږي چې زه پاک سړی وم، شفاف سړی و. که ما درغلنه کړې وو، که ما قتل کړی وو، که ما اغتیاب کړی وو، که ما قاچاق کړی وو، که ما نفر وژلی وو، هر فساد مې کړی وو، حالت یې ښکاره کوي. نو داسې معلومېږي دې لپاره مخنیوی کوو. اوس ور تاسو پوهېږئ په کابل کې په ورځ موږ څومره اغتیابچیان لرو، څومره تروریستي ډلې دلته فعالیت کوي. نو د دوی مخنیوی څنګه کوو؟ اوس بله لار چې ګوره دا ټوله تنظیمونه جوړ شوي او ایتلاف یې جوړ کړی دی د انتخاباتو په خاطر دا د بایومټریک شي. یعنې دا بایومټریک ګټه ده چې مثلا که د درغلۍ مخه ونیسو، یعنې دا خو په دې معنی څومره به د انتخاباتو موضوع ته راغلو، انتخابات په برخه کې به څومره شفافیت ترلاسه کړي؟ په دغه دا په اوسني تذکرې چې کاغذي تذکرې دي ویشل دي، په دې کې شفافیت نشته او نه به ووینو. په دې خاطر زرګونه کسان ماته معلوم دي چې تقلب تذکرې جوړې کړي دي. یو کس ته 15,000 سټیکر په لګولی دي، په 15 نمونې تذکرې اخیستې دي، په دې کابل کې اخیستې دي، په نورو ولایتو کې دغسې رااخیستې دي. یعنې که د برېښنایي تذکرې وه شاید دا دغونې به ناخوالې موږ ته جوړې شوي نه وایي. اوس همدغه کاغذي تذکرې دي چې دغه اختلافونه را جوړېږي او دغسې دغو لپاره نور خنډونه جوړوي. یعنې دغه تذکرې 15 کاله مخکې ویشل شوي وای، یعنې دا به دومره بدبختي په افغانستان کې به نه وایي. ولې د افغانستان لپاره محورت جوړوئ، افغانستان لپاره ټول افغانان ته دا ژمنه ورکول او دا ثابتېدل هم چې افغانستان پاک انتخابات غواړي، شفاف انتخابات غواړي، درغلیو مخه نیسي، د دې بدبختیو مخه نیسي. څنګه کولی شو په وروستیو کې پر دې باندې اثر ورغېږي تر څو دغه پروسه په دفترونو کې هم فعاله کړو، هر څوک په دفترونو کې د دې ځینې استفاده وکړي د الکترونیکي تذکرو څخه؟ اوس ډېری کسانو الکترونیکي تذکرې اخیستې دي، خو دا چې په ځینې اداراتو
کې دغسې دوه ګونی چلند کیږي، د هغوی زړه هم ماتوي په همدې سیستم باندې. څنګه کولی شو چې آیا هغه مسؤل اشخاص دې ته توجه وکړي تر څو په اداراتو کې هم دغه سیستم پلی شي او دوه ګونی چلند ونه شي ورته؟ داسې خبره ده، دلته خو یو مرکزي حکومت خپله ضعیفه دی. ولې دی چې خپل د ملي پروسې چې پارلمان هم توصیب کړی دی، مشرانو جرګې هم توصیب کړی، تبشیر شوی دی، ټول قانون پای ته رسېدلی دی. رئیس جمهور هم تذکره واخیستل، لومړۍ مېرمنې هم تذکره واخیستل او ټول رئیس د پارلمان هم واخیستل، مجلس سنا هم واخیستل، معاونین هم واخیستل. یعنې دا داسې معلومیږي چې خپله هغه په حقیقت لارې روانې دي. ولې دوی خپل د پروسې چې ملاتړ کوی نیسي، حمایت یې کوی نیسي، نو داسې معلومیږي چې د پردیو ته زمینه برابروي. بل هغه غرونه که چې دوی کې مداخله کوي، یا نو دا دوی لپاره به هم ستونزه جوړه شي او نور افغانانو لپاره به هم ستونزه جوړه کړي. نو دا بیا داسې کېږي ښکاره خبره ده چې دوی د یو قوم سره مشکل لري، د قوم سره چلند کوي. اوس په دې تذکرو کې درې مرحلې ټول ذکر شوي دي. ام قومیت ذکر شوی دی، ام مذهب ذکر شوی دی، ام ملت ذکر شوی دی. نو وخت له څه ضرور ده؟ 14 قومونه په تذکرو کې ذکر دي. په دې کې مشکل چې یو تعداد ورونه ګوري هغه خپل شخصي منافع په خطر کې دي، چې نور قومونو دلته ډېر قومونه په افغانستان کې دي، هغه یو تعداد قومونه چې په اقلیت کې قرار درلودله هغه راځي یو تعداد په نورو قومونو باندې ګډېږي. دلته هغه قومونه چې نور دي هغه را خپل پروسار تعداد یې راکښته کېږي. نو دوی هغه چې اوس دولت کې دوی ګټې خوندي دي، مګر دلته هم ولس په دې کې بېچاره هغه په ګونګه لار روان دی. هغه دوی ته هم پوهی چا ورکړی نه دی. د تذکرو دغه کمپین پروسه هم ډېره ضعیفه ده. باید دوی ته هم زینت ورکړي چې تذکرو ګټه دغه ده او د لپاره باید کار وکړو، مګر دا زینت هم چا ورکړی نه دی. خو زه ټولو ورونو لپاره دا تقاضا لرم چې دا ملي پروسه د راسې دې لپاره دې جګړې لپاره لمن مه ووئ. دا د افغانستان ګډ کور دی، افغانستان مه خرابوئ. نور په ګډه سره کار وکړو، دې برخه باندې کار وکړو او دې دغه بدمرغۍ ته پای ټکی کېږدو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ چې راغلی زموږ بلنه مو ومنله او پر دې موضوع مو راسره خبرې وکړې. په دې هیله یم چې دغه ستونزې حل شي او وکولی شو چې دغه الکترونیکي تذکرو ته ټول لاسرسی ولري او زموږ انتخابات هم په همدې له همدې تذکرو له لارې ځینې وشي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. زموږ سره به زینب ترکش ملتیا کوي د هغوی پر فعالیتونو باندې او همداراز په ټولنه کې د ښځو پر فعالیتونو باندې به له هغوی سره غږېږو. تاسو هم ملتیا وکړئ. جشنواره برف در ساپوروی ژاپن. جشنواره برف ساپورو رویداد سالانه زمستانی به شمار می آید که میلیون ها نفر برای تحسین مجسمه های یخی و برفی در آن گرد هم می آیند. در این جشنواره فعالیت های دیگری از جمله اسنوبورد سواری تا مسابقه زیبایی برگزار می شود. این جشنواره در 3 مکان مختلف برگزار می شود. پارک اودوری و سوسوکینو که در نزدیکی هم و در مرکز شهر ساپورو قرار دارند، در حالی که سومی یعنی تسودوم چند کیلومتر دورتر واقع شده است. این جشنواره فرصت بی‌نظیری را در اختیار شما قرار می‌دهد تا در دنیای فانتزی زیبایی درخشان و تفریحات برفی غرق شوید. مکان اصلی برگزاری جشنواره پارک اودوری در امتداد بلوار وسیعی درست در قلب شهر قرار دارد. این پارک مکانی است که می‌توانید در آن مجسمه‌های غول‌پیکری را که این جشنواره به واسطه آنها شهرت یافته مشاهده کنید. این مجسمه‌ها با کمک بلدوزرها و ماشین‌های حفاری مکانیکی در روزهای پیش از آغاز جشنواره ساخته می‌شوند و ارتفاع آنها به بیش از 15 متر می‌رسد. برف از مکان‌های مختلفی در شهر ساپورو به این پارک آورده می‌شود یا در صورتی که بارش برف در زمستان کم بوده باشد، برف‌ها را از تپه‌های اطراف شهر به این پارک حمل می‌کنند. معمولاً نیمی از این مجسمه‌های غول‌پیکر اغلب شخصیت‌هایی از کارتونی‌های ژاپنی و یا بناهای معروف سراسر جهان را به تصویر می‌کشد. خاستگاه اصلی جشنواره برف ساپورو به سال 1950 باز می‌گردد، زمانی که چندین دانش آموز دبیرستانی محلی گرد هم آمدند و در پارک اودوری تعدادی مجسمه برفی ساختند. این نوع فعالیت در زمستان جزیره هوکایدو از نظر تاریخی به دلیل بارش سنگین برف در آن امری رایج به شمار می‌آید. چند سال بعد در سال 1955 نیروهای دفاع از خود ژاپن به عنوان تمرین‌های آموزشی از منطقه نظامی نزدیک پارک می‌آمدند و در این پارک مجسمه می‌ساختند. شرکت آنها در این فعالیت‌های آموزشی تا به امروز ادامه یافته است.
اما در سال 1972 ساپورو میزبان برگزاری بازی‌های المپیک شد. موقعیت این شهر با عنوان جزیره ناحیه دریای شمالی ژاپن چهره آن را با برخورداری از فرصت‌های بسیار برای اسکی و تفریحات برفی مزین می‌کند. بازی‌های المپیک جشنواره برف ساپورو را به مابقی جهان معرفی کرد. این جشنواره امروزه به طور میانگین هر سال تقریباً 2 میلیون بازدید کننده دارد که اکثر آنها ژاپنی هستند و 3% بازدید کنندگان از سایر کشورهای جهان از جمله آسیا هستند. به نمایش گذاشتن تقریباً 400 مجسمه برفی و یخی تماشایی همان چیزی است که بازدید کنندگان را به پارک اودوری، مرکز فعالیت‌های تفریحی و اکثر فعالیت‌های مجسمه‌سازی جلب می‌کند. در طول روز در پارک قدم بزنید و هنرمندانی را ببینید که در حال خلق آثار هنری هستند. با تراشیدن برف‌ها هر چیزی را خلق می‌کنند. از حیوانات و بناهای تاریخی، معابد و ساختمان‌ها به اندازه واقعیشان تا صحنه‌های از زندگی مردم ژاپن، شخصیت‌های کمیک، استریپ مانگا، شخصیت‌های کارتونی معروف جهان، نمادهای مذهبی، کانشکا به اندازه واقعیش و راه‌های مارپیچی که می‌توانید در آنها قدم بزنید. شرکت کنندگانی که این آثار هنری را خلق می‌کنند، از ژاپن و سراسر جهان به این پارک می‌آیند. شب‌ها هنرمندان معاصر ژاپنی در پارک اودوری صحنه را در مقابل پس‌زمینه‌ای از مناظر نورانی و سحرآمیز طراحی می‌کنند. شما در سرتاسر خیابان و هر 3 مکان برگزاری این جشنواره گرسنه نخواهید ماند. غذاهای بسیاری برای امتحان کردن پیدا خواهید کرد. از نودل و رامن تا غذاهای دریایی تازه همچون صدف کباب شده که در پوسته صدف گذاشته می شود و سوپ ترکاری در کنار سبزیجاتی همچون کچالو و جواری. اگر تمایل به تغییر ذائقه داشته باشید، امکان دسترسی به غذاهای بین‌المللی نیز وجود دارد. فقط با قدم زدن در سرما، پوشیدن کفش‌های اسکیت روی یخ و گشتن در میان یخ‌ها، همه آن چیزی را که می‌خورید هضم می‌شود. یا اگر در پی چیزی مهیج‌تر هستید، می‌توانید با چوب اسکی در مسیر جنگل ویژه‌ای که در پارک ساخته شده، جنگل نوردی کنید. انتظار می‌رود بیش از 2 میلیون بازدید کننده امسال از جشنواره برف ساپورو در ژاپن دیدن کنند. در این جشنواره صدها مجسمه یخی شخصیت‌های سینمایی، اشخاص مشهور و حتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نمایش در می‌آید. یکی از آثار مطرح امسال مدل طاق نصرت با ارتفاع بیش از 17 متر و عرض 24 متر است. نمونه اصلی طاق نصرت در شهر پاریس قرار دارد و به دستور ناپلئون بناپارت ساخته شده است. در بخشی از این جشنواره تیم‌هایی از نقاط مختلف جهان در رقابت ساخت مجسمه‌های یخی حضور می‌یابند.